بابا خیبر سره مونږه اوس دی خو راغلو بازار کې ګرځو اول لږ جوس کو چې جوس کو بیا هغې نه بعد مونږ روټۍ خورو ټولو ملګرو ته سلامونه او نیو ولاګ کې درته ویلکم کوم. نن زمونږ ولاګ دی باب خیبر باندې. خو ما نه هیر شو چې کوم ملګرو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ. اوس مونږ خپل ولاګ سټارټ کوو. کارخانو سایډ نه راغلو زو باب خیبر سایډ ته. د ډیرو ملګرو دا فرمایش و چې مونږ ته باب خیبر وښایي هلته بازار چې کوم یو دی په هغې باندې تاسو سپیشل ولاګ جوړ کړئ. نو نن زمونږ ولاګ دی باب خیبر باندې. انشاءالله تعالی مونږ زو خپل سفر سټارټ کوو. تخته بیک چیک پوسټ ته یو اوس در سره نور سینس ښایسته ښکلي ښکلي شیر کوو. ټول ملګري ولاګ ګورئ. تخته بیک چیک پوسټ چې کوم یو دی دلته دوه لارې دي. یو سیده لار تللې ده تورخم ته، یو لاره تللې ده متني بای پاس ته. تورخم 36 کیلومیټر دی، جلال آباد 113 کیلومیټر دی او کابل چې کوم یو دی 224 کیلومیټر دی. خیر راغلی باب خیبر ستړی مه شئ. دا یې خو درته رومبې کې لیکلي دي باب خیبر باندې. مونږ ورسېدو د خیره سره باب خیبر له او دا ټایم مونږ تاسو ته باب خیبر ښایو. باب خیبر افتتاح کړې وه صدر پاکستان فیلډ مارشل محمد ایوب خان. تر اوسه پورې دا قایم او دایم دی. خلک په ګڼ تعداد کې دلته راځي. یو ټورسټ ښایسته سپاټ دی. لرې لرې ځایونو نه پنجاب نه خلک راځي دلته کې او یادګار دلته خپل جوړوي. عمیر وایي باب خیبر هم خو ورته وخیر اوس کم خوازو سبا وخورو. اوکې باب خیبر سره بالکل نږدې سیول هاسپټل ډسټرکټ کوټ خیبر بالکل نږدې دی ورسره. باب خیبر سره مونږه اوس دی خوا راغلو بازار کې ګرځو اول لږ جوس کو چې جوس کو بیا هغې نه بعد مونږ روټۍ خورو. ښه یې بس کیله بټی کی بیا دا کیلا دا پاینیپل لا سیب دا چارمیز ته منګو کم یو خو جوړوي زبردست. چارمیز سم راځي. ها بس چارمیز جوړ کا صحیح ده زبردست جوړ کا. ولا عمر زبردست وې وای ډیر زبردست. دې سنوم دې مشهور معلوم गर्मी से वारा कुर्बान खो व्लॉग पर जरूर जोड़ो. जी खाई अमाजी लग गया कलीजी जो रखी که د جمرود بازار باندې مونږه نظر واچو نو دلته خوراک هم ډیر خسته ملاویږي. خسته پخلی کوي ټول چې څومره هم هوټل والا دي او بل ارزان هم وي. نو په ګڼ تعداد کې دلته خلک راځي. یو ډیر سادهګۍ سره خلک ناستي او خوراک کوي. څنګه یې ښه یې؟
ٹھیک ٹھاک دیکھو راغو جان کباب والا دا وګورئ خیبر بازار جان کباب هاوس تاسو څه نام ده؟ جاوید خان نام ده ستاسو دا جان کباب سره مونږ لیدو ګرمي ډېره زیاته وه مونږ کباب نه خوړه خو دوی وایي چې یو کباب زمونږ ټرای کوي تاسو چې څنګه دی عمر هم ټرای کوي لګیا دی عمر څنګه دی کباب یاره ماله خو ډېره مزه راکړه ډېر زیات ټیسټي دی ماشاءالله ماشاءالله ډېر ملګري به دا سوچ کوي چې تاسو دروغ وایي نو صحیح خبره راته کوم حقا ډېر زبردست دی ګورې د زړه نه درته وایم خوله کې خوند پیدا کوي ها نه ډېره مهرباني جزاک الله خسته او زبردست وخه ډېره مزه وکړه ثانک یو ډېر مرګري دا یو خبره کوي حماد بھائی ولاګ دی لیټ راځي نو چې څومره هم ولاګ لیټ راځي هغه صرف د ګرمۍ د وجې نه راځي ځکه چې ګرځېدی نه شي ګرمۍ کې ولاګ نشي جوړولی نو موږ خپل کوشش مکمل کوو چې انشاءالله ولاګ زر زر جوړو هغه مسجد له راغو انشاءالله تعالی دلته مونځ کوو بیا هغې نه بعد د روټۍ ټایم دی موږ به روټۍ وکړو انشاءالله انشاءالله ډېره مهرباني دلته کېدی مهرباني دلته کېدی ثانک یو ثانک یو هر یو دانه په سلسله دانه پسله انډونیشیا ولا ترکیه ولا ګوتمي بوړی دانه په سلسله هر یو دانه په سلسله چې لاس کې دی خخکاری مزه در سره کوي تیرا شوشا ډوکریشن باندې برابر 100 روپۍ دانه دی چې اندر شیر ته تش غمه یو سي دغه فریمونه په وته سو در باندې خرڅي موږ مسجد کې مونږ وکړو روته زه روټه ټایم دی وی چې التم نری هوټل له لکه نری هوټل له څنګه نری درش نری غون ترې کنه سړی نوم نری نامه نری هوټل دی نو ورزو هغه هوټل ته ځان رسو جزاک الله ډیره مهرباني نری هوټل زو هوټل ته دلته سبزی راځه نری هوټل پسې ګرځېدو کله یو خواتلو کله بل خواتلو خو اخر هم مونږ رسیدو نری هوټل له د امام مسجد مې ویل چې هوټل نوم نری دی او ته نری نه نو وی بس مشهور په نری دی کنه خیر مونږ ته ټولونه اول ما لسی ټرای کا ګرمي مې ډیره زیاته شوې وه لسی دومره زیاته مزه وکړه کنه حد په تمام و بس هغې نه بعد مونږ روشت لاندې وتو روشت مونږ هم ټول ختم کو اخره کې خو چټني هم ډیره زبردسته وه ډیره زیاته مزه چټنۍ هم وکړه چې کوم ملګرو دا روشت ټرای کړي نری والا نو ضرور راته کمنټ کې ووایي ټولو نه اول ما لسی وڅښله ولې چې لسی ضرور وه بیخي تږی شوی وم ټایم مونږ وخوړه دا ټایم او بس اوس ځو دلته جمرود کې چې کوم ریلوے سټیشن دی زوړ تاریخي هلته چکر و هغه وګورئ ټایم مونږ راغلو جمرود ریلوے سټیشن ته او دلته کې مونږ ریلوے سټیشن درته ښایو مونږ ټول هغه بازار کې وګرځېدو تاسو ته هغه مونږ مخیل دا ریلوے سټیشن دی دا وګورئ آباد خو نه دی اوس ریلوے نه چلی خو مونږ ویل چې تاسو ته وښایو تاریخي ځای دی ډېر زبردست ښکلی ځای و نو ټولو ملګرو ډېره زیاته زه مننه هم کوم تاسو ټولو ولاګ وکتو او مونږ انشاءالله تعالی بل چې کوم ولاګ دی هغه تاسو راته کمنټ کې ووایئ چې هغه ځای باندې جوړ کړو دا ولاګ هم د ستاسو په خوښه او چې کوم دا بل را روان ولاګ دی هغه هم د ستاسو په خوښه به جوړوم د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه ښاد خوشحاله به ټوله صحیح الله په امان